د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. نن له کابل ښار څخه لرې د کابل ښار له شور او ځواک څخه لرې د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ ته چې له کابل ښار څخه په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې پرته ده راغلي یو. دغه ولسوالي د طبیعي ښکلاو له کبله خورا مشهوره ده او زیات شمېر طبیعي ښکلاوې په دغه ولسوالۍ کې شته او دغه راز تر ټولو لویه خبره دا ده چې مشهور بند د اوبو تر ټولو لوی بند شاه عروس هم په دغه ولسوالۍ کې موقعیت لري او تاسې زما شاته وینئ چې دغه د شاه عروس بند ده. که یې پښتو ته وژباړو د زوم او ناوې بند. په ننني راپور کې غواړو چې د شاه عروس بند معلوماتو ترڅنګ درته د شکردرې ولسوالۍ ښایسته منظرې د سیلانیانو سره خبرې اترې هم ولرو. تر پای شیبو مو ملتیا وکړئ. اوس ورشئ شاه عروس بند ننداره کړئ. دلته غرونه شنه دي، اوبه یخې دي او هوا پاکه ده. هره ورځ خلک له بېلابېلو سیمو څخه راځي، ځان ته یو آرام ځای پیدا کوي، له کورنیو او دوستانو سره چکر وهي او له دې طبیعي ښکلاوو څخه خوند اخلي. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ له طبیعي پلوه خورا مشهوره ده، خو د شاه عروس بند ته نږدې سیمې یا بیا هوا یخه او طبیعي ښکلاوې ډېرې لري، نو ځکه دلته ځوانان عکسونه اخلي، په کښتیو کې چکر وهي او ځینې نور یې بیا په دې ډول سره له خپلو نورو ملګرو سره یو ځای خواړه چمتو کوي. والله ماشاءالله ډېر ښایسته ځای ده پوه شوې او ډېر خلک هم ورته راځي پوه شوې. نو خو جمعې ورځ او تفریح ورځ هم ده نو ډېر زیات خلک راځي ورته. نو موږ خپله پوه شوې داسې چکن هانډي پخوم او دا ملګرو ته چې پوه شوې خدای وکړي چې خوښې کړي. والله چې وروره پوه شوې د هانډیوالان چې راشي پوه شوې نو که د ننګرهار نه راځي او که د لغمان نه راځي نو پوه شوې نو موږ بیا کوشش کوو چې همدغلته راسو. دا ډېر ښایسته ځای ده پوه شوې، کښتۍ مشتۍ هم لري، نو داسې ډېر خوندور ځای ده او اکثره خلک زیات خلک هم دلته راځي. نو پوه شوې نو په دې خاطر موږ راځو، همغه سبۍ نه راځو. نو خو لږ ناوخته شو خو نور موږ سبۍ نه راځو، سبۍ چای هم دلته څکو پوه شوې، قرار هم دغلته ناست تر ماښامه پورې. نو ډېر خوند کوي اخر پوه شوې انډیوالانو دوستانو سره. له کندهار څخه راغلی یو سیلاني محمد ګل وایي چې د دې بند صفتونه یې ډېر اورېدلي وو او له ډېرې مودې راهیسې یې انتظار کاوه چې دغه بند له نږدې وګوري. والا بس مخکې کله نه و راغلي، دا مولا پیرت دلته رالو، ښې اوبه لري، بس بیخي زیات خلک چکر ته راځي. مونږ هم بس راغلو مالا داسې مونږ هم لاړ شو دا ځای وګورو، سره همځایه ده. او بند ته خو نه وتلي خو سیندونو ته ډېر تللي وو، لکه کونړ سیند سو، دغسې نور سیندونه سو یا سیات سو، دغه ځایو ته تللي وو د اوبو ځای ته، خو دې ځای ته نه و راغلي مخکې کله، اوله پیره ده راغلي. سیلانیان وایي کله چې د طبیعت له ښکلاوو سره مخ کیږو پوهیږو چې د ژوند اصلي خوښي په ساده شیانو کې ده او موږ ته ښیي چې څنګه د ژوند په چټکۍ کې لږ ځنډ وکړو او د طبیعت د خاموشې ژبې په اورېدو سره خپل فکرونه راټول کړو. لاړلو پنجشیر ته، بیا مې چا څه پوښتنه وکړه چې داسې یو ښه ځای چې ولاړ شو منظرې دپاره، بیا چا دا ځای راوښوی، همداسې راپورته سولو رالو دې خوا ته. والله خوشحاله خو ډېر سولو او ډېر ښایسته ځای دی، د اوبه خو ذخیره ده د وطن دپاره. والله خپل موټر راسره دی، په خپل موټر کې بسترې او دیګ هر څه راسره دي. ورایي پنجشیر کې وو، شپه مې پنجشیر کې وکړله، هغه ځای داسې هوا څه غوماشه درلودې څه بیا رالو دې خوا ته، بیا ډېر ښایسته هوا ده انشاءالله. د شاه عروس بند چې د هیواد له لویو بندونو څخه شمیرل کیږي کلونه وړاندې یې د جوړېدو چارې پیل شوې وې، خو د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په 11 نیټه یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند وایي چې دغه بند شاوخوا 2200 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، 1.2 میګاواټه برېښنا تولیدوي او دغه راز تر 10 میلیونه متره مکعبه اوبه ذخیره کوي.
د شاهرس بند پروژه چې د اوبو انرژۍ وزارت له مهمو پروژو څخه ده د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. له نیکه مرغه د دغې پروژې چارې بشپړې شوي دي او دغه پروژه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. نوموړې پروژه تر 2700 پورې هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، 1.2 میګاواټه برېښنا تولیدوي او تر 10 میلیون متر مکعب پورې اوبه ذخیره کوي چې په کلني ډول تر 30 میلیون متر مکعب پورې د اوبو د تنظیم وړتیا لري. د اوبو انرژۍ وزارت پلان لري چې له دغه پروژې څخه کابل ښار ته 15 میلیون متر مکعب اوبه د څښاک لپاره هم را انتقال کړي. درنو لیدونکو، اوس مهال موږ په دغه کښتۍ کې سپاره یو او تاسو وینئ چې دغه د شاوارس بند د اوبو کاسه ده. دغه تقریبا په نورو کلونو کې اوبه ډېرې کمې وي او سږ کال چې دلته د دغې سیمې له اوسېدونکو او دغه سیلانیانو څخه موږ پوښتنې وکړې، سږ کال یې اوبه هم زیاتې شوې دي. دغې کښتۍ له مسؤل او چلوونکي سره هم خبرې کوو چې دی د ورځې څومره کار کوي او په دغه کښتۍ کې خلک څنګه لیږدوي. او شکر دی، خلک ډېر راځي، سیال ته خلک ډېر راځي او چکر د هغه بند اخره پورې ځم واپس بیرته راوړل ته ښکته کوم. نفر 50 روپۍ دی. نه لا تر اوسه پورې انشاءالله که مشکل پکې نه دی راغلی او بله کښتۍ هم لرو چې کوم مشکل راشي کښتۍ ځان راسوي. دلته نه یوازې خلک له چکر څخه خوند اخلي بلکې یو شمېر کسانو د شکردرې ولسوالۍ تازه میوې هم د پلور لپاره دلته ایښي دي او دغه راز ځینو نورو بیا سیار هوټلونه هم جوړ کړي دي او له دې لارې ګټه ترلاسه کوي. کار میوه رو میکنیم دیگه، باغداری دیقانی. والا خوش هستیم از بند شاوارس دیگه که همیه زیاد شده، بخی مردم باغا کل از خشکی چی شده دیگه، خوشحالی نیست فضل خدا او فریمان است دیگه. ما خوش هستیم بند ما بدر کل مردم فضل خدا میایه نمیگه بیروبار زیاد است دیگه، کار بار مردم میشه فضل خدا نمیگه. بچه ها دیگه کل سودا میکنن میوه را دیگه، مارکت هم سودا میکنیم دیگه. زمیر شهر ما دمی شهرهای افغانستان، مارکت های افغانستان هم میگه دمی شکردرام دیگه میوه کلش از خودم شکردره است. شفتالو، گیلاس، آلبالو، توت، سیب، کل چیز میگه است دیگه. همینجا مسئول همی تخت هستیم و یک دمی تخت ها یک کاروبار میکنیم روزمره. میمان ها و دوستا که یا میان و در تخت ها رو به حساب کرایه و شتن چیزا میشیم یک سایه کاروبار جور. شکر است کارا میگذره دیگه. روزای رسمی خود قدر بیروبار نمی باشه، بازم روزای رخصتی ازدحام و مردم می باشه. به دیدن بند شاوارس میان. این خود نو مار شده، یک جای دیدنی هم هست، یک مردم یک هر جای میشنون او مسیر